د مومندرې په تاریخي هزارناو کې رالوی شوی داسې شاعر چې د ډېر کوچنیوالي راهیسې له ادبي ناستو او مشاعرو سره یې راشدر درلوده. یو داسې آراممزاجه انسان چې فکر او شعر له ملي او پښتني دردونو ډک دی او په پښتو او پښتونولۍ له سره تیر مین دی، کټ مټ لکه د وزیر محمد ګل خان مومن له پیوزاتو چې برخمن وي. د شعر په جوړښت، د کلام په باریکۍ او د غزل په هنریت آګاه ملت دانش په خپله شاعرۍ کې اکثره وخت محکومې پښتونخوا ته غاړې وتې او چې ورغاړې وتې نو بیا یې داسې ساړه اهونه له خولې وتلي. لسان د جوړ یم، سندره یم، ژړا یم، څنګه ترکیب یم د خلقت، څنګه پیدا یم. د بل په غیږ کې د پراته او راته داسې وای، بیا به د خپله شم بایللې پښتونخوا یم. دریغه چې دا ارمان د پښتنو د ارواخات ملنګ جان بابا په څیر ګور ته وینیسي. ښاغلی ملت دانش اوس مهال د پښتو په ادبیاتو کې د ماسرۍ په لوړو پوړیو مزل کوي. له نیکه بخته ښاغلی دانش د هنري لفظونو په دې ادبي خپرونه کې له ما سره میلمه دی. زه شوکت اعتمادي یم او تاسې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون لیدونکي او اورېدونکي یاست. دانش صاحب ستړی مه شئ، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او تر دغه ځایه راغلی. ډېره زیاته مننه قدرمن اعتمادي صاحب، تاسو ته سلام او د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ټولو کتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. د مومندرې له خړو غرونو او ډاګونو راوتلی دانش څنګه شاعرۍ ته ورغاړې وته؟ اعتمادي صاحب دا پوښتنه خو ډېر خلک کوي او خو ځوابونه کله کله سخت دي که نه. اوس دغه خبره پیدا کول چې زه څنګه شاعر شوم دا سخته پوښتنه ده او ځواب یې سخت دی. فکر کوم چې د شاعرۍ توم نه ده، یو الهي توم نه ده، یعنې خدای پاک یو چا کې د شاعرۍ هغه استعداد ایښی او دی په فطري لحاظ باندې شاعري، خو دا د شاعره کېدو دا ذوق چې دی بیا پالل کېږي او وروسته بیا ثمر ته رسېږي. نو فکر کوم چې زما خپله شاعرانه طبع او همدا ډول ټولنیز ناخوالی لامل دی. بلې تازه چې تاسې په شاعرۍ پیل وکړو یا مو لومړنۍ غزل یا د شعر په هره برخه کې په هر ژانر او فورم کې چې تاسې کار کوو، تازه چې مو کوم شعر ولیکه دغه وخت ستاسې عمر به څومره و؟ فکر کوم زه په 10م صنف کې وم او نو دغه وخت به زما عمر تقریبا 13 کاله تقریبا راته. هغه داسې چې تازه زلمتیا چې ورته خلک وایي د ځوانۍ په درشل چې پښه کېښودي، په دغه عمر کې خو ډېره جالب هم وي. هغه خوشحال بابا وایي که نه چې په 20 کاله کې دیګ زما د شعر په اور بار شو، په دا دور مې پوخ کړه چې 15 کاله مې تللي. خدای دې وکړي چې تاسې هم دغه د 15 کلونو عمر ته ورسېږي، دغه عمر او لا ژوند دې نیک او بختور وي. خدای دې ښه په موږ او تاسې تېر کړي. دانش صاحب شاعري چې مو پیل کړه، طبعا زموږ او ستاسې ټولنې او کورنۍ داسې دي چې یو اندازه محدودیتونه وي، خاصتا بیا په هغه اطرافي سیمو کې چې هلته د علم او د سواد هغه ټغر دغومره نه وي غوړېدلی. تاسو چې شاعري کوله کورني محدودیتونه وو؟ ولا زه به خبره لږ استثنا وم. استثنا په دې معنی چې زما پلار چې دی هغه شاعرانه طبع یې لرله او زه یې نه یې پالل، البته نه یې تحقیر کړی ما او نه یې ډاډ راکړی دی، خو په هغه اسلام کې مو چوپ پاتې کېدل د هو معنا ده که نه تایید معنا ده، نو تایید کړی ما د هغه چوپتیا ستا لپاره تایید و. بلکل د شاعرۍ په برخه کې چا تشویقولي؟ موږ په هزارناو کې مومندره کې یو بهیر لاره، هغه وخت کې زه نوې فرهنګي چارو کې مې هلته مینه مې اضافه شوې وه، نو هلته به کله کله تلمه، بیا به ملګرو کاذب ډاډ راکاوه، لکه زه پوهېدم چې زما شعر ښه شعر نه دی، خو هغه به ډاډ راکاوه. ځینې ملګري وو، نومونه به یې نه یادوم ځکه ملګري ډېر وو، هغوی د کوره باندې بیا ډاډ راکړه، همداسې بیا مخکې چې لاړو نو بیا خپل هم ذوق وپالل شو، شاعرۍ ته مې بیا ډېره مخه کړه. ډېر ښه. د بهیر یادونه مو وکړه، زه وروسته یو پوښتنه هم کوم په دغه ارتباط ته واړوند باندې. سړی چې تازه شاعر شي که یوه مصرۍ لیکي که یو لفظ لیکي ځان ورته داسې یو څه ښکاري، ډېر زیات خوشحاله وي، خو یو شی بل هم دغسې وي چې په دغه وخت کې
د په اسانۍ باندې خپل هغه د شعرونو کتابچه او ورقه چاته نه ښي یو ډول د کمترۍ احساس کوي چې ګوندې څوک په ما رد وکړي خوښې نه شي ستا یاد کې راځي چې لومړني شعرونه دې چاته وښودل اعتمادي صاحب ما نه یو لیکوال هیر دی زه به نوم نه یادوم چې غلط نه شم خو د هغه خبره ده چې شعر تاسو ته تشې خبرې ښکاري خو که څوک پوه شي خبرې ګرانې دي نو خبرې ګرانې دي او بیا شعر رښتیا هم داسې شی ده چې ته اول سرګې چاته ښودی نه شي وایي چې که زه یې وښیم مثلا خلبنې وکړي انتقاد به وکړي ما اوسه پورې هغه کتابچه پټه ساتلې ده کوم شعرونه چې ما په لومړي وخت کې لیکلي دي کتابچه ما سره اوس هم کور کې پرته ده او ډېر پټ ځای کې مې ساتلې ده نو بیا اوس خو دا باندې فیسبوک زمانه ده نو اوس خو یې شیر کوږه نه ملګري مختلف دغه ښیي اطمینان هم راکوي او زه پوهېږم چې اوس شعر مې ښه دی مونږ یې خوښو له هوښیارۍ او ځیرکتوب دې کار اخیستی دی چې هغه وخت کې تا خپل شعرونه چاته نه دي ښودلي ورځ نه دا راووته چې دا کتابچه لا اوس هم شته دا کتابچه به زه هم ګورم لیدونکو دانش صاحب زما ټولګیوال هم دی ملګری مې هم دی کیسې پوښتنې ډېرې زیاتې دي خوږې دي دا به هم کوو خو مخکې له دې چې موږ نورې پوښتنې وکړو د دانش صاحب څخه د هغوی په خپله ژبه د دوی خپل کلام اورو دانش صاحب تازه د کوم غزل لیکلی دی چې موږ یې هم واورو لیدونکي اورېدونکي هم واوري خوند به وکړي او زه هم ورنه ډېر خوند دا یو شعر دی ما نوی لیکلی دی او ډېر مې ویلی هم نه دی نو د ملي تلویزیون په پاڼه به رسنیز شي بیخي خوند به وکړي مهرباني سپینو ویښتو ته یې لوګیا شه سپېلني د وطن سپینو ویښتو ته یې لوګیا شه سپېلني د وطن سپینو ویښتو ته یې لوګیا شه سپېلني د وطن څنګه چاودلې شونډې ګرځي لیوني د وطن یو څوک لګیا ده ښکلوي یې ترې په مینه مینه څنګه یو څوک لګیا ده ښکلوي یې ترې په مینه مینه په اننګوی راشنه شوي دي اغزي د وطن دا مې سره بیا یو څوک لګیا ده ښکلوي یې ترې په مینه مینه په اننګوی راشنه شوي دي اغزي د وطن ما د سپین غر لمنې مچې کړې پردي وطن کې ما د سپین غر لمنې مچې کړې پردي وطن کې راته خړمخې هم ښکارېږي ګلابي د وطن بیا ما د سپین غر لمنې مچې کړې پردي وطن کې راته خړمخې هم ښکارېږي ګلابي د وطن ټوله دنیا به افغانۍ موسیقي وخوځوي ټوله دنیا به افغانۍ موسیقي وخوځوي که سپینو لیچو ته دې واچول بنګړي د وطن څومره ښه بیت دی دانشه خلک به دې یاد کړي په بدلو نامو دانشه خلک به دې یاد کړي په بدلو نامو خو ستا رګونه به همیش چغې وهي د وطن ډېره زیاته دا نوی شعر و ډېر ښه خوند یې وکړو دانش صاحب واقعیت ستاسې قلم ډېر ښه څه پنځوي او د هغې وجه او دلیل هم دا دی چې تاسې د وطن سره رښتیا هم ډېره زیاته مینه لرئ خدای پاک هم دغه فکر او مینه هم دغسې ته هم د لره په شاعرانه دنیا کې تاسې د کوم یو معلوم او څرګند سبک یا مکتب پیروي کوئ البته په شاعرۍ کې که نه د ځان لپاره مو یو ځانګړی جلا سبک لار او روش ټاکلی دی په هماغې باندې روان یاست ډېره مهمه پوښتنه ده او په اوسنۍ معاصره دوره کې اعتمادي صاحب چې شاعران ډېر زیات دي زه فکر کوم چې موږ په غیر ارادي شکل باندې د نورو د شاعرۍ نه متاثره کیږو خو موږ ته پته نه لګېږي زه نشم ویلی د نورو شاعرانو غوندې چې زه د یو ځانګړي سبک څښتن یم خو فکر کوم چې که سړی ډېره شاعري وکړي بیا وروسته د سبک خپله څرګندېږي دی خپله پوهېږي چې والا زه اوس په کومه لاره یم که نه اوس موږ د شاعرۍ په بازار کې یو او کله چې د بازار نه ووځو البته عمر پکې ډېر تېر بیا پته راته لګېږي چې موږ د څه ډول شاعرۍ خاوندان یو د څه ډول سبک خاوندان یو فکر کوم په دې اړه باندې لا ما فکر هم نه دی کړی خو طبعا د معاصرو شاعرانو تاثیر به موږ باندې خامخا وي زما یو پوښتنه هم وه هغه هم درنه کوم همدغې ته ورته ده په اوسني وخت کې څومره چې ته شاعري کې یا له کوم وخت راهیسې ته د شاعرۍ سره بلد یې ستا په شعر باندې د کومو شاعرانو تاثیر پروت دی او یا دا چې
ته شخصا د کوم شاعرانو نه متاثره یې یا ته ډېر زیات خوښېږي یا غواړې چې د هغې په څېر باندې شعر او کلام وپنځوي؟ ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. د خوشحال بابا چې دی عبدالرحیم مجذوب صاحب وایي چې خوشحال بابا په خپله شاعرۍ کې د ملت پالنې بنیاد ایښی دی. یعنې لومړي ځل لپاره د ملت پالنه چې دی د قوم پالنه د خوشحال بابا د تاداب کې خوده او وروسته وی حمزه بابا په دې باندې یوه غټه ماڼۍ جوړه کړه. داسې ماڼۍ چې دا د هر ځای نه اوس ښکاري، ډېره ښکلې ماڼۍ ده. فکر کوم چې موږ په کلاسیکه دوره کې په موږ باندې د خوشحال بابا اغېز خامخا شته. او زما په شاعرۍ کې د ملت پالنه راځي، قوم پالنه پکې ډېره راځي. او لامل هم دا دی چې موږ کلاسیک شاعران مطالعه کړي دي، بل هغوی هر اړخیزه شاعري کړې ده. لکه که موږ هر څومره اپل او دیپل منډې وکړو خو په موږ د هغوی تاثیر نه بیلیدونکی دی او د هغوی نه طبعا متاثره یو. منه ده چې ستاسې شاعري او تاسې د کلاسیکې دورې د شاعرانو نه متاثره ده، هغه هم ډېره زیاته خوښېږي. په شعوري کچه باندې نه، زما هدف دا په نظریاتي شکل باندې، لکه په محتوایي شکل باندې. هغه ډېر لوی خلک وو، ډېر اوچت خلک وو، خو په محتوایي شکل باندې امکان دی ولري چې هغوی ځینې فکرونه راخیستي په ډېره لویه کچه باندې. موږ به راخیستي، سطحي هم راخیستي، خو لکه هغه فکر په موږ حاکم دی. خو طبعا داسې کېږي چې مثلا 15 شاعران دي، 10 شاعران دي، زه دا مطالعه کوم، په دې 15 کې به زما یو څوک خوښېږي، د هغې د فکر سبب زما تړښت راځي، یا به دی چې زما د فکر خبرې به کړي په هغه زمانه کې. زه هم غواړم چې د هغې نه لاره او نظر تعقیب کړم. دانش صاحب، د پښتو ادبیاتو په دغه دریو دورو کې چې یوه لرغونې ده، یوه منځنۍ ده، یوه معاصره ده، تا ته تر ټولو ډېره د خوښې دوره کومه دوره برېښي چې ستا پکې دغه وخت شاعري هم خوښوي، هغه وخت شاعران دې هم خوښوي، د محتوا په لحاظ باندې یا د فورم او د شکل په لحاظ باندې تا ته هغه شاعران ډېر زیات مقبول وي؟ ستا د خوښې او انتخاب به کومه وي؟ زه فکر کوم د حمزه بابا په اړه باندې ویل کېږي چې دا د کلاسیکي او معاصر شاعرۍ ترمنځ پل دی که نه. زما د خوښې شاعر خوشحال بابا دی او له هغه وروسته چې پښتونواله چا ډېره پاللې ده او حمزه بابا ډېر لوی سړی دی. لکه د هغه فکر ته موږ لا امکان هم نه لري چې ډېر اسانه ورسېږو. ډېر لوی سړی دی او زه ټولو ته وړاندیز زما دا دی چې حمزه بابا باید مطالعه کړي. ډېره زیاته مننه دانش صاحب. په اوسني وخت کې یا څه موده وړاندې خاصتا په ننګرهار کې او بیا کابل کې په پکتیا خوست دي ولایتونو کې دغه د ادبي بهیرونو پیر چې وي یو اندازه ګرم و تود و ډېر شاعرانو به تګ راتګ کوو، ډېر ادیبان او لیکوالان به ورتلل. هغه وخت چې موږ او تاسې دواړه په ننګرهار کې وو، تاسې به هم ختیځ ادبي بهیر ته تللی. دغه ادبي بهیرونو ته د شاعرانو تګ راتګ، د دوی سره د اړیکه پالنه او ټینګول، دا د یو شاعر شعر څومره پخولی شي، څومره د هغه شعر د معیار په لوري باندې بولی شي؟ له بده بخته به ووایو په دې وروستیو کې فرهنګي ناستې لږې کمې شوې او زموږ فرهنګي ملګري اوس هم هڅه کوي چې د مړه ډیوه بیرته بله کړي. فکر کوم چې زه کله کله ملګرو ته خبره کوم چې بهیر د یو پوهنتون کرته حیثیت لري. په بهیر کې یوازې شعرونه نه پخېږي، هلته ټول ټولنیز علوم موږ زده کولی شو، زموږ اړیکې ورسره پراخېږي، د وطن پالنې مشترک فکر رامنځته کېږي او موږ د وطن په حالاتو باندې، په ادبي حالاتو باندې یو مرکزي نقطې ته رسېږو. فکر کوم بهیرونه ډېرې ښې مرجع دي د ادب پاللو لپاره. دانش صاحب، څنګه کولی شو چې دغه هغه پخواني بهیرونه چې پخوا ډېر زیات تاوده و، ګرم و، ډېر شاعران او لیکوالان به ورتلل، نوي خبرې به پکې خلکو زده کولې، اوس یوه اندازه دغه ډیوه تته شوې ده، کمرنګه شوې ده. څنګه کولی شو چې دغه د بهیرونو چارې بیرته ګړندۍ کړو، چټکې کړو او لا وغوړېږي؟ ډېره مننه. فکر کوم 10 فرهنګیان کولی شي دغه مړه ډیوه بیرته بله کړي. 10 فرهنګیان په شعوري توګه باندې موږ باید کار وکړو چې راځئ بهیرونه د زده کړې ځایونه دي په فیسبوک باندې نشر کړو، په مجالسو کې دا خبره وکړو. بل موږ الحمدلله اوس هلته په ختیځه بهیر کې موږ یو پروګرام داسې په لار اچولی دی چې موږ اوس د شعر نه راوتي یو، موږ په مسایلو بحثونه کوو. اوس هره اونۍ یو ملګری بحث کوي او موضوعات موږ څېړو چې دې کې زموږ د کره کتنې برخه هم قوي کېږي، زموږ معلومات هم ډېرېږي. فکر کوم بهیرونه د ادبي ودې لپاره
بهترین ادرسونه دي. ډېره زیاته مننه. ستاسې په اند باندې د یوه شعر لپاره هغه مهم توکي چې باید یو شاعر په خپل شعر کې راوړي دا به څه وي چې هغه خپل شعر د معیار په لوري باندې بوځي، هم د ټولنې خوښ شي، هم یو مفهوم یې پاده کړي او هم یو پیغام له ځانه سره ولري. که تاسو فکر کړی اعتمادي صاحب که تاسو یو ډېر بهترین چرګ پوخ کړئ که نه او په ډېر بهترین هوټلي باندې دا فرمایش ورکړئ او هغه پوخ کړي خو که هغې کې مالګه نه وي نو تاسو به یې ونه خورئ او که ویې خورئ شکایت به حتمي ترې کوئ. زما باور دا دی چې په کوم شعر کې احساس عاطفه او دا څیزونه نه فکر نه کوم که ټولنې د سره ومني. احساس د شی د لکه مالګه یعنې د شی دپاره اړین توکي احساس او عاطفه ده او بیا تفکر راځي خو بېل احساس او عاطفې شعر مړ دی. دانش صاحب شخصا زه چې څومره ټولنې ته متوجه یم بیا په دې خواله رسنیو باندې ځوان شاعران لولم او ګورم یې د اکثریتو د شعر محتوا چې ده دا مینه د عشق دی، هغه د خپل د ژوندانه هغه کیسې چې هغه د مینې او د محبت په میدان کې لرې برې شوي یا اکثریت دوی ته انعکاس ورکوي. له دې پرته نور هم داسې څه مضامین شته چې باید سړی په خپل شعر کې ځای په ځای کړي؟ زموږ دپاره ډېر ښه ادرس شته دی اعتمادي صاحب او هغه ادرس چې دی خوشحال بابا دی. تاسو فکر وکئ د کائناتو په هره برخه کې شاعري کړې ده. د یو ځای کې وایي چې زما مینه د هغې ځوانانو مل ده څوک چې اچوي په ستورو کمندونه وایي هغه ځوانان زه خوښوم چې ډېر لوی لوی فکرونه لري او ستوري موږ په کائنات کې اوس هم لرو خو د خوشحال بابا غوندې خبره موږ نشو کولی یا ډېره سطحي کوو. لامل دا ده چې لوی شاعران اعتمادي صاحب ټول عمر لویو لویو خبرو ته متوجه کوچني شاعران په خپله دایره کې ګیري. زما وړاندیز دا دی چې کائنات ډېر لوی دي ساینسپوهانو لا نه دي تعریف کړي او نه ورته رسېدی شي نو شاعرانو ته خام مواد ډېر زیات پراته دي. موږ نهایت ډېر خام مواد لرو خو دا چې زموږ فکر محدود دی او هغه د اس غوندې چې هغه تور پټۍ اچولې او مخ نیغ ګوري موږ هغې دایره کې راګیرو او د دې لامل هم زموږ خپله ټولنیز شتون دی لکه دلته موږ د فکري انحراف سره مخ یو او د دې د رفع دپاره یوازینی حل لار دا ده چې موږ باید انسان محوره شاعري وکړو. انسان محوره شاعري لکه اوس رحمان بابا وایي چې کوهی مکنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي دا یوازې افغان ته دا خبره نه ده دا یوازې مسلمان ته هم نه ده دا یوازې یهودي ته هم نه ده دا ټول بشریت ته ده. که ته یوازې په خپله مینه باندې وڅرخې فکر نه کوم که شاعري دې 2 کاله دوام وکړي او مري مرګ یې زر راځي. د کلاسیکو شاعرانو شعرونه ولې نه مري؟ لامل دا ده چې هغوی انسان محوره شاعري کړې ده. ډېره زیاته مننه. دانش صاحب ستاسې په اند باندې شعر د ټولنې په اصلاح کې څومره مهم دی او تر اوسه پورې په افغاني ټولنو کې شعر هغه ډول تمه چې د شعر نه کېږي یا خاصتا د ادب نه کېږي د ټولنې په رغښ کې د هغوی رول ادا کړی دی یا شاعرانو دغه مسؤلیت ترسره کړی؟ په ادبیاتو کې تاسې م لوستي دي 3 نظریات دي البته 2 یو وایي چې ادب د ادب لپاره بل وایي ادب د ژوند لپاره. ادب د ژوند لپاره تیوري چې ده د په اسلامي ټولنو کې خلکو ته په احترام قایل دی او دا مخ ته وړي. زما باور دا د اعتمادي صاحب چې موږ باید ادب د ادب لپاره او ادب د ژوند لپاره دواړه په ګډه وپالو ځکه ادب د دوړو نظریاتو په پوله پروت دی. نو هدف دا دی چې خامخا ادبیاتو او خپل شعر په دا څو کاله کې خپل دنده بالکل تر سره کړې ده خو ځینې مسلې شته موږ په ټولو برخو کې مشکل لرو. کله کله دا ځینې ملګري د نورو مسلکونو خلک ټوله پړه په شاعرانو باندې واچي نو چې کښتۍ کار نه کوي وایي ولا تاسو شاعري کوئ چې جاز نشي جوړولی وایي تاسو شاعري کوئ وروره خو زه خو دا زما دا مسلک دی زما دې برخه کې کار دی نو ته خو د جاز برخه کې ته هغه وکړه دا پړه خو به ما اچوه که نه. بالکل ټولنه د شعر په مټ باندې فکري رغښت ته رسیږي او دا دنده زموږ شاعري تر سره کړې ده او نور کار ته مړتیا شته. ډېر ښه. په ټوله کې په ټولنه کې د شاعر مسؤلیتونه څه دي چې باید دې ورته متوجه شي؟ په ټولنه کې هماغه
خپله دنده سرته په ښه توګه باندې سرته ورسوي. د شاعرانو مسؤلیتونه به څه ستاسې په فکر باندې دي؟ شعر چې دی دا خو د احساساتو، عاطفې او تفکر ګډ انځور دی. فکر کوم چې د شاعر نه باید ډېرې غوښتنې مونه لرو، ځکه دی خور خو د خپلو احساساتو په بنیاد خبرې کوي. یعنې داسې نه ده چې هغه نه ډېرې غوښتنې ولرو چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. خو مسؤلیتونه دا دي چې موږ باید لومړی زموږ باید کار دی چې که موږ پنځونه کوو اعتمادي صاحب، زموږ پنځونه باید داسې په دې فکر چې دا باید زموږ ژبې ته ګټه وکړي نه تاوان. موږ چې کوم وخت ضایع کوو هغه باید د دې ژبې د غنا دپاره، پیشرفت دپاره ګټور ثابت شي. لومړی دا، بل دا چې زموږ ملي ارزښتونه ډېر زیات مهم دي. ملي او اسلامي ارزښتونه، اسلامي او ملي ارزښتونه دا ډېر زیات مهم دي زموږ ټولنه کې. دا باید خامخا پکې وپالل شي او زموږ د ټولنې فکري رغښت کې باید ډېره مرسته وکړي. تاسو فکر کړئ اوس موږ په ډېرو پاشلي حالت کې یو، په یو کور کې 10 فکرونه دي. د رغښت لپاره یوازینی ادرس ادبیات دي. په اوسني وخت کې خاصتا چې ځوان کول کومه شاعري کوي، د هغوی شاعري ته په کتو باندې فکر کوئ چې ادب غوړېدلی دی یا موږ ګټه کړې ده؟ خامخا موږ داسې شاعران لرو همدا اوس معاصرو هلکانو کې، نوو هلکانو کې ته باور په خدای وکړه چې ته ادبي تیوریو ته ورګزار کړي او فرمول ته واچوي. ډېره لویه شاعري ده، په ډېر کم عمر کې ډېره لویه شاعري ده او د خپله یو لوی زیری دی. د دغه ډول شاعرانو د رابرسېره کونې لپاره، د غوړونې لپاره څه کول پکار دي چې دغه ځوانان تشویق شي چې لا هم په دغه برخه کې خپل قلم ته کار ووایي، خپل قلم وازمایي، تر څو د هغوی فکر ټولنې ته رامنتقل شي؟ څه کول پکار دي چې دغه ځوانانو ملاتړ وشي او دا راژوندي شي؟ دغه افسانو ته به اعتمادي صاحب پخوا وختونو کې لرغونی ساینس وایي. یعنې دا ساینس چې رامنځته شوی دی د تخیل نه، ځکه دا افسانه خو د تخیل زېږنده ده، دا ساینس خپله د دې نه رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې ادبیاتو ته پام، نوو شاعرانو ته پام، زموږ دا ټولنه خو ماشین دی، یو پرزه د یو برخې خلک کار کوي، یو پرزه بلې برخې خلک کار کوي. زه فکر کوم چې دوی باندې باید کار وشي. زه د ماسټري تیزس باید په ځوان شاعر باندې ولیکم. خوشحال بابا، رحمان بابا ډېر لوی خلک دي او ډېر خلکو پرې کار کړی دی، ولې دا خلک اړتیا لري چې کار پرې وشي، رابرسېره شي او د دوی له فکر نه ټولنه خبره شي. بلې دانش صاحب، ستاسې په اند باندې ځوان شاعران او لیکوالان په خپل کلتوري او ټولنیزه ذمهواري چې دوی په غاړه باندې لري، څومره دوی دغه ذمهواري سرته رسولې ده او دغه کومه ذمهواري چې ور په غاړه ده دی په ښه شکل باندې مخې ته وړې ده؟ که هغه د فکرونو په روښانولو کې دي، که هغه د ټولنې په تحول کې دي، که هغه د ټولنې په اصلاح کې دي، ځوانو شاعرانو په دغه برخه کې څومره کار کړی دی؟ اعتمادي صاحب، زما خبرې لږې اوږدېږي، خو زه غواړم چې لږ لرې پکې راتاو شم په اصطلاح. که تاسو فکر کړئ داسې ټولنې به تاسو پیدا نه کړئ چې هغوی د یوازې په ادبیاتو کې پرمختګ کړی او نورو برخه دې هم پرمختګ کړی. نه، داسې ټولنه داسې نشي پیدا کولی چې هغه یوازې په ساینس کې پرمختګ کړی، په ادبیاتو کې نه یې کړی. زما هدف دا دی که موږ پرمختګ کوو یا د شاعر نه تمه لرو یا د شاعر د مسؤلیت او صلاحیت خبرې کوو، زما هدف دا دی چې دا ټولنه ماشین دی او دا ماشین کې به هر سړی کار وکړي. خو شاعرانو زه باور لرم چې په خپله برخه کار کړی هم دی او اوس هم لګیا دي، خواري کوي، ولې لا ډېر کار ته اړتیا ده چې زموږ د ټولنې په رغښت کې خپله ونډه واخلي. بلې هغه ټولنې چې یا ادبیات ونه لري، که یې لري ضعیفه وي، کمزوري وي، د دغه ډول ټولنو راتلونکی او برخلیک به څه ډول وي؟ ما د استاد د ډېر لوی فاضل استاد نګار صاحب، پوهاند صاحب نګار، د هغه یو روایت پر راواخلم. هغه وایي چې کله یو استعمارګر دولت په یو وطن باندې برید کوي نو لومړی د هغه فرهنګ غواړي له منځه یوسي. کله چې فرهنګ چې دی اعتمادي صاحب، دا د ټولنې لکه موږ د ژبې لپاره ګرامر لرو، فکر دی که نه؟ د ژبې لپاره ګرامر لرو، د وطن لپاره ګرامر او ساختار چې دی هغه فرهنګ دی. کله چې فرهنګ له منځه لاړ، دود، کلتور دا له منځه لاړ، ټولنه فلجېږي. نو کومې ټولنې چې دا شی نه لري یا له منځه تللی دي، تاسو باور ولرئ چې هغه ټولنې په تاریخ کې پاتې نه دي او خپله له منځه تللي. بلې دانش صاحب، زما استاد د دواړو لوی استاد او پیر نګار صاحب یادونه مو وکړه، یو څه زما ذهن ته راغله،
که به ستا فکر و ډپارټمنټ ته چې به کله ورغلو مخامخ یو بنر لګېدلی و په دې بنر کې ناګر صاحب یوه بله خبره هم وه چې زما اوس ذهن ته راغله دا ډېره موده کېدل له ذهنه مې وتې وه چې ادب د ټولنې لومړنی کمربند دی لکه څنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه ډېره زیاته مننه دانش صاحب په وروستیو کې ستاسې یو بل غزل او شعر له تاسې اورو او له هغه وروسته به بیا د خپرونې ټغر راټولوو خوند به وکړي زما دا شعر دا نوی دی او دا به ووایم چې خوند به وکړي لسان د جوړې ما لسان د جوړې ما لسان د جوړې ما سندره یم ژړا یم لسان د جوړې ما سندره یم ژړا یم څنګه ترکیب یم د خلقت څنګه پیدا یم زړه پسې خورمه را یادېږي خو چې څوک به وي زړه پسې خورمه را یادېږي خو چې څوک به وي زه په یو داسې مبهم عشق کې مبتلا یم زما حواسو زه پرېښی یم دنیا ګواه ده زما حواسو زه پرېښی یم دنیا ګواه ده که تا را وکړې څو خبرې نو ګویا یم ډېر ښه در باندې پوه یم چې وړې مې نامعلومې ښکلا در باندې پوه یم چې وړې مې نامعلومې ښکلا در باندې نه یم پوه چې څنګه دې اشنا یم او د بل په غېږ کې د پرته او راته داسې وایي د بل په غېږ کې د پرته او راته داسې وایي بیا به د خپله شم بایللې پښتونخوا یم دا بیا ته داسې په بار اورېدلو ارزي دا بیا ووایه د بل په غېږ کې د پرته او راته داسې وایي بیا به د خپله شم بایللې پښتونخوا یم زما دانشه په ورغوي کې مې ته ښکارېږي خیر که د بل یم خو منه چې ستا یم ډېر ښه ډېره زیاته مننه دانش صاحب د شعر د بیخي ډېر زیات خوند راکړه زما ذهن ته یو دوه پوښتنې هم راغلې تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده څومره غزلې څومره شعرونه به مې لیکلي اعتمادي صاحب تقریبا ما 350 شعرونه به لیکلي او دا راسره محفوظ دي نو شعرونه تر ما لیکلي هغه ورک شوي دي دا شاعري ستاسې ټول همدغه د غزل په فورم کې ده که نه د شعر کم نور ژانرونو په رومونو کې هم تاسې خپل کار کړی دی کم نظم ته ما پام کړی ډېر کم یعنې زما په ټوله شاعري کې تقریبا 2 نظمونه دي ټول کار ما غزل کې کړی غزل کې خو دې څه کار کړی دی چې غزل دې ستا په څېر خوږ دی او ما له ډېر زیات خوند هم راکوي تر اوسه خو به کومه ادبي تر اوسه خو به کومه ستاسې شعري ټولګه هم نه وي چاپ شوي نه لا خو مې شعري ټولګه نه ده چاپ او اراده هم ورته نه لرم ځکه شعر به هماغه د خوشحال بابا تیوري ده چې په 20 کاله کې د زما د شعر پور بار شو چې هغه غوندې نابغه سړی په 15 کاله کې شعر پخوي او زموږ شاعران 15 کاله کې پخوي دا خو بېانصافي ده کله چې زه ټولنې ته متوجه شم د یو سړي د شاعري به ټول 2 کاله هم نه کېږي 3 به هم نه کېږي خو 15 شعري ټولګې بیا چاپ وي دا څه ډول کیسه ده دې ته تاسې په کوم نظر ګورئ ټولنه یې اصلا مطالعه کړې نه وي ټولنه نه مطالعه کړې او د ادب له ارزښت نه خبره وي ادب څه شی دی او زه څومره یم چې دا کتاب زما بازار ته رسېږي کله چې د بازار ته کتاب وویسته خو دا خو ته مستند شوي یعنې ته مستند که ته غلط یې نو مستند غلط شوي خلکو وپېژني چې غلط یې نو فکر کوم چې لږ کار ته اړتیا ده دومره زر په کار نه ده په وروستیو کې هغه شاعران چې ځوان دي لا هم قلم یې په واک کې دی د خدای په فضل سره عمر ورسره دی دغه شاعرانو او لیکوالانو ته به ستاسې پیغام څه وي چې دوی باید څه وکړي زما ورته یو پیغام دی او هغه دا چې شاعري وکړئ او ډېره مطالعه ورسره خامخا وکړئ چې تاسو ته خام مواد په لاس درشي او نوې خبرې وکړئ ډېره زیاته مننه ډېره مننه د کونړ د ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو د هنري لفظونو دا ادبي خپرونه مو همدومره وه یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي د یو بل نوي میلمه سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل شه